زمارونو یو بل معافی کول، دیو بل تقصیرات معاف کول، دیو بل غلطین معاف کول. او زمارونو چې دا صفت کلم من کې راغې دا یاد لرئ دا صفت دا اللہ هم دے، اللہ پا صفت کی غفار غفور راغلے دے. نو چې کم سڑے اغد اللہ بندگان معاف کی بھی اللہ دا معاف کی. امام زہبی تاریخ اسلام کے دیو عالم واقع ذکر کردی دا امام مسعود ابن عمر الحمزانی رحمت اللہ تعالی علیہ. امام مسعود ابن عمر الحمزانی دا صفت و اداو دیر معافی کو ان کے انسانو چاہ سے بے تنازعہ رالا جگڑا ورالا خامخا انسانان دی وطن کی علاقہ کی وسیگی نو دا خلقو سرا لاندے باندے رازی او تریخوال رازی خامخا دا خوار کور کی مرازی پا علاقہ وطن کی مرازی ناغا سرا بچے دا چاکل جگڑا رالا او بیا با کسر آگے حال لانے چی دت بے کنزلیم کڑوی ردی بدی بے متویلی خوشی کل بر آگے رد خوالاو دت بیلی رجیز معافی لراغلیم. نو کستاسو خیری سوچی رچانا معافی غواری کننو آغا مخکنی خبری تو حراوی دادی کڑی دا زیتے دی کڑی دت بچی کل مخی تکیناس مسعود ابن عمر الحمزانی تا نادویل معافی غوارم دمو تیویل ویل ٹک دا معافی الماضی لا یذکر ماضی بنا یادو بچی شوی دی اگر شوی دی الماضی لا یذکر ماضی بنا یادو دا صفتون پا کیو ہر چا سبی دا معاملہ کولا نو چی کلا دے وفات شو چا پا خوب کی ولیدو ویل مسعودا اللہ دا ست معاملہ وکلا اگو تویل ویل اوقفنی ربی بین یدیہی زا اللہ خپلی مخیط ودر ولم لا حول ولا قوة الا بالله وإذا خپل الله خپل مخ ته ودر ولم او دا आवाज راتو کو یا مسعود الماضی لا یذکر مسعود ماضی بنا یادو اوامر یو کو اذهبوا به الى الجنه فقد غفرت له دے جنت پوزینا ما معاف کړي دے اگر اللہ بندگان معاف کول اور تیل بے ماضی بنا یادو نو اللہ دتی ویل الماضی بنا یادو چتا دا کڑی ماضی بنا یادو